الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب التوحيد شرح بسلسلة دا مباركة دورة درسونو او دا مباركة کړی د درسونو روانه والله سبحانه وتعالى زمونږ د عقیدې په توحید باندې خه مضبوطی کی. په اخرنی درس کې مسله دا بیان ده د شرک نه یره کول. دا غي مبارکه مؤلف رحم الله آیتونه حدیثونه راوړي چې ستا توحید دا وخت پوری نشي پوره کېدی چې سو پوری ته د شرک نه یریدل نه. نو د شرک نه اسی یریدم فائدہ نه ورکې. د شرک نه به یریږي نو هغه څه شی دی چې ته یریږي نه خو به کم سے کم پیژنې کنه. یو سړی وځي د شرک نه یریږم او شرک پیژنې نه. یو سړی د وځي شراب نسکم، زه شراب نسکم، شراب حرام دي او الله دې ما د شرابونو لري ساتي. وسید بلو چې ولیدنو د شراب بوتل راغست او شراب اسکل چاوتې د هغه شراب دی ته چې ویل حرام دي خو دا نو ګور دې یریدو د شراب د سکون او نیسکل خپلته پیجندوی نه چې شراب ستو وي. نو ډیر خلک دا وی ډیر د چې دی قبرونو ته پراته دي او د چې دی د الله سره معبودان شریک کړي دي او غیر الله ته را مدد شي چغي وي. دغه یوم دا نو چې شرک کوم ټول وي موږ شرک نه کوو او هر یو وی زره شرک نه یریږم. نو دا ناشنا خبره ده شرک نه کوم او د شرک نه یریږم او په شرک پروت وجه دا غیدا ده چې د چرته د شرک مبارکي ته پوښتنه نه کړي چې شرک څه ته وي. دا غیدا پر مؤلف رحم الله دغه باب راوړو باب الخوف من الشرك. د شرک نه یره کول تفصیل به په روان درسونو کې راځي. یو مسله به توضیح کوي چې دا کار شرک دی، دا کار شرک دی، دا شرک دی او باقي ان شاء الله خه تفصیلی خبره کوو ک الله سبحانه وتعالى توفیق او جون راکو. نن به نه باب شروع کوم. مؤلف رحم الله باب الدعاء الى شهاده ان لا اله الا الله. باب بیان د دې کې چې دعوت به ورکه د کلمې د شهادت طرف ته چې لا اله الا الله ده دې طرف ته به دعوت ورکه. مخکې ته دوی توحید ستوي د توحید فضیلت موحد به د قیامت پورز کم نعمتونه اغینی او غته به ملاوی غیر ته ذکر کړ. به ته دوی چې دا وخت پورې موحد نشي جوړېدای چې سو پورې دی شرک نه پیژندل او د شرک نه ځان نه ساتره. نو وسته دا وی کله چې دی توحید پیژندو دغه فضیلت ته معلوم شو او د شرک نم یریږي او شرک دی پیژندو نو اوس په دې کار نه کیږي ته وخت باندې واچي بلکې ته اوس دعوت ورکې د توحید طرف ته. د نشنه ترتیب یې خو ده او دا ټوله مسله په سورۃ العصر کې راغلي. دا ټوله مسله په سورۃ العصر کې ده. والعصر ان الانسان لفی خسر. انسانان ټول په خساره او په تاوان کې دي الا الذين امنوا مگر هغه خلک چې ایمان راوړي. دا خلک دي چې دوی سره علم دی. ایمان چې سره راوړي خو علم مو سره کنه. نو وعملوا الصالحات دویم کار دا کړی چې په خپل ایمان باندې عمل کړی. نو علم وسره دی عمل به وتواصوا بالحق بخلق تدا بیان کو. علم دی کو عمل به کې بیا وسکه خلق ته بیانې وتواصوا بالحق. نو بیا وتواصوا بالصبر ته چې خلق ته بیانې نو ته ډېر تکلیفونه ملويږي نو بای کې بس صبر کې. د سلور بنیادی مسلې په سورۃ العصر کې راغلي. نو توحید ستاسو هغه وخت پوره کېدیم نشي ګره چې سو پوری ته د توحید دعوت نه چلولې پته کې غیرت ناراضي توحید د پاره نسنګ موحد لکه چې سړی دغه مخې ته د الله سره شرک کی سید د الله زور بدد نه دا طریقه د نشي استعمالولې د جبه خو استعمالولې شي کنه. ته خو دې سړی ته دا ویلې شي کنه چې ستاسو کار چې دا ناروا دی دا شرک ته ولې زموږ د الله سره شرک کې ولې ته هغه سره بل معبود شریک کې کدا د بکیم نه د زیو ته پرې خو دې شي پزړه کې اوسره بغض بساتي
کدا د بکیم نه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وی د اخرنی درجه چې کوم ده کنه د دینه اخوا د شړشمو دانی امر ایمانوم په دې سړی کې به نشته چې سړی خپل مخې ته یې نه چې شرک کیږي او غیر الله ته سجدي لګي او دوی دا سړی خپل طریقه د سبو ته وایي په دې سړی کې بالکل هغه د توحید هغه غیرت او د ایمان هغه غیرت پکې نشته نو کله چې تا توحید پیژندو اوس بس کې مخې ته اوس په دعوت ورکې خلکو ته بیانې نو دا غي د پاره بیا آیتونه او حدیثونه په دې مسله باندې راوړي دي چې دعوت به شروع کې د توحید د دعوت نه اول په آیت راوړي د وقول الله تعالی قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وسورة يوسف كده آيات يوصل أتنمبر سورة يوسف سثابتول غوړي دینه ناغداري قل او اي پیغمبره هذه سبيلي دا زمالار ده ادعو الى الله دعوت ورکوم د الله طرف ته على بصيره د علم پرناک انا ومن اتبعني ز او سوق چې زما تابعدار دي زما چې تابعدار دي غم دعوت او تبلیغ کوي یا زما چې کوم تابعدار دي د غوي سرم علم شتینو د علم پرناک دعوت کوي وسبحان الله پاک دی الله د هر قسم نقصان او د هر قسمه هغه صفت نه چې هغه د الله د شان سره نه خای الله د غینه پاک دی وما انا من المشرکین او زنیم د مشرکانو د ډلې نه دا خو وړي کې انت کې ته وسلوي دا مختصر آیت په دې آیت باندې هفتو درسونه کې دیش په دې آیت باندې او په دې یو آیت باندې په سوسو مجلداتو کې کتابونه لیکل کې دیش موږ به معمولی تفصیل وکړو چې دینه بعد نور حدیثونه چې هغه بیا واضح کو دي ځکه امر پیغمبر ته دی چاته دی پیغمبر ته قل تو اے پیغمبر هذه سبیل د زمالات دي ځکه ولنی فائدہ چې څوک دعوت کوي نه اول بخپل منهج واضح کوي اول بس کوي خپل منهج به واضح کوي دا نه چې ته ډایرکټ راشي او دعوت ته شروع کوي ته څوک اول خپل ځان واضح کړه ته چا خبره خوره قل هذه سبيلي پیغمبر وایي د خلکو ته اول چې دا زما لار ده خپل لار وته وخه نو تر اوله کې دعوت او تبلیغ دي شروع کو او ستا منهج نه دی معلوم ته څوک څه کوم عقیده اول خدا واضح کړي چې ستا عقیده څه ده ته بریلې ته شیعه ته سنی ته صوفي ته قبر پرسي ته بت پرسي ته څوک اول خدا خبره موږ ته واضح کړه دغه نه بد دعوت کوه لکه څنګه چې په نور زینو کې الله سبحانه وتعالى پیغمبر ته ویلي پیغمبر خبرو ته خوازیه کا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت ورت زما مون زما عبادت زما مرګ زما ژوند ټول یک یوازې الله لپاره دی خپل عقیده وتواضح کړه عقیده څه شو واضح شو بل داعیله نه دی په کار چې منافقت کار کوي او هر چا ته خاندي او د هر چا سره سر شړپي هغه به صحیح تاسو هم صحیح او تاسو هم صحیح هغه هم صحیح دام صحیح جی ټول بنراولي صبر اولي جوړ براولي نو اس کې تخپل عقیده واضح بیان کینو به سره راځي بیا خو ټول لازم دا خو منافقت شو چې تخپل عقیده نه واضح کی خپل عقیده واضح کی خصفه و ضروره دې خبرې ته دعوت ورکوم قرآن او حدیث ته دعوت ورکوم وای که یو خاص فرقه استا مشرانی دا غوی دعوت او دا غوی پرچار کین هم وای خلکو ته یو خاص ملک طرف ته دعوت ورکه هم وای خلکو ته یو خاص مذهب ته دعوت ورکه هم وای د خلکو ته زګور پلاني مذهب ته دعوت ورکو الغرض داعی بخپل لار سکی واضح کوي ښکارا کوي به دعوت کو د زمان لار ته داغه نه بعد دویم کار ادعو الى الله دعوت ورکوم د چا طرف ته د الله طرف ته دي کې دوه مسلې دي یو
دعوت ورکوم د الله طرف ته، یعنی د الله توحید طرف ته، نو بنیادی مسله کې خو دې شو چې زما د دعوت ابتدا به د سنه کیږي، هغه به د توحید نه کیږي. دې لپاره مؤلف رحمه الله د آیت دلته راوړی وی اے مسلمانه توحید دی پیژندو، شرک دی پیژندو، وسراشه دعوت شروع کړه د توحید طرف ته، او د ټولو مخ کې به توحید ته دعوت ورکړي چې الله یوازې د عبادت حقدار دی فقط. به نورې مسلې بیانوه نو ادعو الی الله، دا زما لار ده، خو دعوت چا طرف ته ورکړي؟ د الله توحید طرف ته ورکړو. دیو مسله به کې دا شو ادعو الی الله، د الله طرف ته دعوت ورکومه، واضح شو چې د الله نه لو بل چا طرف ته دعوت نه ورکوم. او دا خبر یاد ساتي او دا فائدې یاد ساتي چې داعی به د الله طرف ته دعوت ورکي، دې طرف ته به دعوت دې لپاره نه چلی چې خلک د قدر او احترام وکړي. او دا داعی به الا ته ښکار کیږي، ته به یو تجربه وکړه چې کله دې چاته خبرو وکړي او خلک یې ونه مني، نو دې په دې خپه کیږي، غوسه کیږي چې خلکو زما خبره ونه منله. نه داعی په دې نه خپه کیږي چې خلکو زما خبره ونه منله، بلکې په دې به خپه کیږي چې خلکو د الله ونه منله. خلکو هغه څه وکړو چې الله دې منع کړي، د دې لپاره به خپه کیږي. ځان ته وباسه بالکل منځ کې داسې د دعوت تا کار د چا د ذاتیاتو سره تعلق نه ساتي. کله چې داعی مخلص الی الله کې دوه مسله ده چې داعی به مخلص سبي مخلص دعوت ورکوم د الله طرف ته او د الله د پاره. نو څوک چې د الله د پاره دعوت ورکوي نه خپل ذات ته پکې نه ګوري. دغه شان ویل کا زما دي د سره ونه مني، زما دي قدر ونه کی، زما دي احترام ونه کی، ما سره دي مرستم نه کی، زما دي صفاتونه نه کی، خو چې چا ومني چې د الله ومني. ځکه چې د ټوله مسله بنیادی هغه روانه د الله د پاره، د الله سبحانه وتعالى دغه توفیق موږ لراکي. والله سبحانه وتعالى زموږ د دعوت خالص خپل ځان د پاره وګرځي. مخکې حدیث تیر شو کنه، غوګد حدیث چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبران ولید، بعضی بګی دي سی ولید او النبي وليس معه احد، بس پیغمبران به قیامت پر ورځ راشي هیڅ څوک و سره نه، هیڅ نه د منلې دي سیم کې دیش. خدای به خپل کار کوي، ځکه چې داعی د خپل ذات سره سکار نشتی، کاری د سره دی، کاری د دعوت سره دی. الله سبحانه وتعالى دغه توفیق موږ لراکي. ادعو الى الله على بصيره، د علم پرنا کې دا اهم مسله ده. د دعوت آداب ان شاء الله زما خو ته اراده شتي چې الله جون راکو په دې سلسله، په دې باندې سلسله واري او سو بیانونه کو د دعوت آداب او اصول. دعوت دي ته نو چې ته ورودانګ نن دې سې زده کړو، سبا له ورودانګ دعوت کو. دې دعوت طریقه دغه به زده کی، دې دعوت آداب به زده کی. نه کار به دومره جوړ نه کی څومره چې به څومره چې به وران کې مونږ ډیر لیدلی. ما دې څه کسان لیدلی چې کم مهنت او دعوت مونږ شروع کړي، داغه په یو ورځ کې دلی وړي. د څه دلاسه داغه غلطی طریقې دلاسه، داغه جهالت دلاسه. على بصيره د دعوت یو ادب داده چې تاسو سره بسې تاسو سره علمي. مونږ چې کله دا خبرو کو چې په تبلیغ کې علم ته ضرورت خلک را بشره پس وي، ته په تبلیغ باندې رد کو دا نشنا خبره. ما خبره دلته ټول روانه کړی د تبلیغ ده، روانه کړی د څه ده، د تبلیغ ده. پرون ماته یو کس میسیج کو په موبایل باندې معلومات کول، ته د کم ځینې سبقونه ویلي او څنګه الکه مې ته سما سجی کی برتی کې کسی چل کې مسلې ده کیسه خبر اوتر کې بیا ما ته وی چې تاسو وخت څومره لګولې سره پر وخت په تبلیغ کې څومره وخت لګولې. په تبلیغ خو کومه ته نه دا تبلیغ دی کې اوس ناشنا خبره زه په سوچ کې واچولم، اغلب ما د جواب ورکوم. تبلیغ کو زموږ ټول عمر دی ټول وخت ناشنا خبره ده چې کومه د تبلیغ نه دی، دا تبلیغ نه دی. د قران او حدیث چې درسونه علمی درسونه، د کتابونو شرحه، د پیغمبر سیرت بیانول، د حدیثونو شرحه کول، قران تفسیر کول،
د خلکو د سوالونو جوابات ورکول د قران او حدیث په رڼا کې د تبلیغ نه دی. بیا ماته تاسو تبلیغ خو تبلیغ څه ته وایي چې دا تبلیغ نه دی. زه تبلیغ نه یم، زه تبلیغ نه کوم او دې د تبلیغ دشمن دی. یو جاهل را پاسید و خبرې کوي وي اسمان الله پیدا کړی زمکه الله پیدا کړی، دا تبلیغ دی. تبلیغ کوي دا زه دلته څه کوم؟ زه څه ته ناسم دلته؟ زه خپلې قصې بیانوم، زه خپل ذات طرف ته دعوت ورکوم، زه د یو فرقې طرف ته دعوت ورکوم. خاص زه خو ناسم قرآن او حدیث واضح وکړم. بیا هم تاسو کې څومره وخت لګولی؟ زه د دعوت ته آداب چې بیانوم، د آداب خو دې لپاره بیانوم چې تبلیغ کین او په صحیح طریقې وکړه. دا مطلب دی. مطلب خدای نه چې زما د تبلیغ سره نه لګي. کدي څنګه ده یا څوک ته په موږ ثابت کیږي نه ردی شي په ما دي څوک ثابت کی چې ما چې ته تبلیغ په خبرې کړي. ها په اشخاصو په څه خبرې ثابتې چې تاویلی چې پلانې کې دا غلطي ده، پلانې کې دا غلطي، نو دا پلانې سه تبلیغ خو نه دی. تبلیغ خو قال الله وقال الرسول ویلي. د دین هغه خبر رسول دا خو د پیغمبرانو وظیفه ده او د پیغمبرانو په کار پسې بدر دویل دا خو کفر دی. دا څه دی؟ کفر دی. کم سړی چې په تبلیغ پسې خبرې کوي دی بل ځان ته به مسلمان وي. ها خو دې کې دی شي چې یو سړی وته د دې لپاره وي زه د تبلیغ کومه خو طریقه ولا نه ورزي، نو دته طریقه خو د تبلیغ سره دښمنی ده. تاسو نه د سره دته طریقه خو د تبلیغ سره خډیر محبت دی چې تبلیغ په خطر طریقه وشي. وعلى بصيره تبلیغ بکې دعوت بکې خو د سپرانه کې د علم پرانه کې. ځکه مې دا اول تاسو ته درخواست وکړ چې ګورې دینه په دانه نتیجه نه راوباسي. بار بار زه خبره د دې شي مثال چې زه خبره دغه کومه د اسمان او د بل به خبر راوچی د غر یا د زمکی. لکه زه د اسمان مبارک لګم ته د زمکی قصه کی. زه مده تبلیغ د لپاره علم پکاره ته د تبلیغ پوسی بدیره دی وي. دا اوس ناشنا خبره نه. د یو په مشرق کې او بل په کوم ځای کې ده، بل په مغرب کې ده. تبلیغ خو زمونږه الحمدلله کار دی. زه به کې لګم او ان شاء الله چې سو پورې په بدن کې ساين او زه به تبلیغ کوم باذن الله. دغه کار دی. دا غیر لپاره سفرې، دا غیر لپاره کوششونه، دا غیر لپاره مهنتونه. خو ناشنا خبره ده د بازو په تل کې زه اوسم ګورې سنه ما تبلیغ نه نه تبلیغ ده نه ده. نو ما ته پته یې تبلیغي بخکری یا وسی چلی. تبلیغ خدای ته وی چې قران او حدیث بیانوا د علم پرنا کې علی بصیره. پیغمبر وای دی خلکو ته چې زه ګورې سینم لګیا دا ملار ده دعوت ورکوم د الله طرف ته او د صبرنا کې د علم پرنا کې بل ته فائدې ده ساتي. علم صرف دې ته نه وي چې تاسو شرعي علمي مسلې ته معلوم، بلکې علم د مسلو شرعي علم د دې انسان په باره کې د چاله چې ته دعوت ورکې چې د څه قسمه انسان دی. تم علی بصیره. لکه اوس تلاړي انګريزانو ملک ته، انګريزانو په ملک کې دعوت شروع کو، ملاقات یې شو د يهودي سره. اچھا سره يهودي سره ته موز کوا او دس کوا روجینیس لکه اول خدای سره معلوم کې سره شي شه دا غینه بعد به دعوت کې دم علم دی. ته چې چا خواله ورزي باغې به اوس دلیل راشي نږدې په حدیثونو کې. ته چې چا خواله ورزي اول د حالات معلوم کا چې ته په څه طریقه د دعوت ورکې. دا غینه بعد بیا خبره کې ښه دې څه به معلومه چې دا سره نرمه خبره قبلې، دا سره سخت خبره قبلې. یعنی قسم حالات راځي. خټول انسانان خو یو شان نه دي ګن. یو نیم ته چې سخت خبره وکړه کار دی وران کو، خو نیم ته چې نرمه خبره وکړه کار دی وران کو. د بازو سره به سختی کې، د بازو سره به سکه، د بازو سره به نرمي کې. خو بیا ملکونم ټول یو شان نه، د خلکو عادت رواجونه د ټول یو شان خو نه. د هر څه به معلومه بیا به دا غینه بعد دعوت چلے. لکه اوس تاسو له مثال درکم. یو سړی دی د پنجاب سره تعلق ساتي، یا د سند سره تعلق ساتي، یا د انډیا دی، راغی موږ ته دعوت کوي د پښتنو په معاشره کې، زموږ په ملک او زموږ په علاقه کې،
او بل طرف ته پښتن داعی دی پښتن عالم دی په دوه کې به کم یو ډیر کامیابی پښتن به کامیابی وجه دا چې د خلکو حالات معلوم دي د خلکو رسمونه او رواجونه معلوم دي د خلکو هغه خوونه معلوم دي چې دوی څه قسمه خوې دي د قوم سره به څنګه طریقه کې نو زمونږ د اردو والا کده پنجاب دي کده انډیا دي دا غوي په خوې کې زمونږ په خوې کې د زمکه عثمان فرق دی نه که پښتن لاړ شي الته کامیاب به الته نشي کېدل دا غوي عالم او داعی هغه تکړه دی په دې کې باندې خبر ډیره وګدي شي خو دغه مختصر حاصل لې چې علی بصیره دعوتک خو څه پرنه کې د علم پرنه کې دا نه چې نن دي توبه وښتو سباله په د رسول سم په منبر نه سي خطبه کې دا هو تکار خوران ها وګرځه ومن دین زده خو زده کا ته بیانې دا هو تقریر شروع دا خو بیان شروع خلک دې تناستي د دې لپاره سب کار دي علم ګوره دا دین موږ ته دومره سمخ کاری زدي څه کار کوم چې یو سړی اوس ځان سره بوزم یو هسپتال ته زم او ډاکټر صاحب ته ډاکټر صاحب ته د کرسي نه پاسه را کوټو مال راکړه واسکټ او د غوګونو د اجتماع شی لګي د امر کې د مرګري ته لګو چې د دوه ورځې ته ډیوټي وکړي ډاکټر صاحب ما پرې دي نه پرې دا جدا مسله ده تاسو به د شړې په ورشي علاج له ورځي به علاج له نو ورځي خپرې به دي په دې کرسي والله کپرې دي امړوزه ډاکټري سان کار ته واسکټه چولې نشي نو د علم او د دین بینول سان کار دی چې پرون ته توبه وسته په دین نه پوي نن ته بیانونه شروع کړو یو پکې دي سینره پاسې دا خبره نه کوي او کچا دا وکړه د تبلیغانو دشمن دی وي بیا کله خبر راته وشو غږ د خلینو نشي وسته کغه وباسي د رسول دشمن دی د تبلیغ دشمن دی کغه د خلینو وباسي د امام ابو حنیفه دشمن دی کغه د خلینو وباسي د زموږ د بزرګانو دشمن دی لکه یو طرف ته کده تبلیغ یو طرف ته کده مشران او د بزرګان زجر کوم خبره کوم په دې کې لک سوچ وکړه په سړو دماغ او په سړ سینه ډاکټر ته په کرسي باندې نه پریدي د ډاکټر په کرسي باندې جاهل سړی نه پریدي د ډاکټر په کرسي جاهل نه پریدي د ساينسدان په کرسي جاهل نه پریدي سیاستدان په کرسي باندې جاهل نه پریدي د انجینیر په کرسي جاهل نه پریدي ولی د پیغمبر په منبر باندې جاهل پریدي د خواغه منبر دی او د خواغه زیدي چې بده باندې د پیغمبر وارث کینی بل څوک به پینې کینی زما به خبره کې څه غلط شي کایما ته وای مخامخ نه ماته مخامخ وای چې تا دا کوم خبرې چې دی وکړي غلطي دی وکړي علمک مسله زدکه به دومره بیان کې څومره چیرته څومره چې ته پته انا ومن اتبعني ز او زما تابعدار دی دوه معنی دي یو معنی دا چې پیغمبر وای د خلکو ته د زمالار ده دعوت ورکوم د الله طرف ته د علم پرانا کې او زما چې کم تابعدار دي اغویم دعوتونه او تبلیغونه کوي د علم پرانا کې یعنی پیغمبر پس کوم ورسته خلک را روان دي یا دا معنی مو سیده چې د زمالار ده دعوت ورکوم د الله طرف ته د علم پرانا کې د علم پرانا کې او څوک چې زما تابعدار دي اغویم تبلیغ کوي د الله طرف ته دیږي کې تبلیغی نصاب مو خوې شو کنه تبلیغی نصاب خوې شو څه شي دی تبلیغی نصاب څه دی علی بصیره علم د پیغمبر سره علم د سو علم د قران او د حدیثو کړه وحی وا یا وحی ښکارا یا پټه وحی ښکارا وحی د قران ده پټه وحی کوم یو ده حدیثو ده پیغمبر سره خود قدوه دی بل څه سره ها نو سره بل څه نو تبلیغی نصاب خوې شو تبلیغو کا نصاب بسې قران او حدیث خبره ختم شو رواله ځان سره قران د ترجمه ودرېږي په یوځي کې او بیان شروع ک الله دا وې ته یو سړي مې رد وکړي ته قران راغسو دا تبلیغي نصاب بس دې تبلیغي نصاب دی دا حدیثو درس کو وسبحان الله او پاک دی الله د هر قسمه نقصان نه دعیب دا خوازیه بیانی دا خبره وما انا من المشرکین او نیم زد مشرکانونا پا دی که با تاویگی را تاویگی نه
خبره به پټه نه جو جو او جی جی او دا خبره باندې کې توحید کې چې سره گزاره نه کی دا مسله مخ کې بیان کړي بازو ایلار شاته به سیمونزو موکا او بیا ځان له موز راو ګرځوا شاته به سیمونزو کا او بیا موز راو ګرځو دي څه مطلب شو موز کو بیا راو ګرځو دا هوته خپل منهج دی واضح نه نو د آیت دې پر وړې خپل آیت باندې خدای سو ورسېږي کنه چې د آیت مناسبت ته د موضوع سره ده موضوع سره د باب چې دعوت ورکړه د چا طرف ته د توحید طرف ته دي زینه ده ثابت شو ادعو الى الله ز دعوت ورکوم د چا طرف ته د توحید طرف ته نو ته دوی بنیادی مسله په دعوت کې دای چې ته د توحید طرف ته دعوت ورکې دا غینه بعد حدیث راوړی وعن ابن عباس رضی الله عنهما عبد الله ابن عباس وای عبد الله ابن عباس سیرت ته اشاره او دغه با صفات د موږ په ځای بیانو خو یو ناشنا خبر هغه ده چې د دنه چاته پوښتنه کوي تر دومره ډیر علم څنګه کړي عمر ډیر کم پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وفات کیدو د تقریبا 14 کال عمر په وخت د عمر ابن خطاب رضی الله عنه په مجلس کې خاص مجلس شورا چې بکیناسته نو مشران صحابه کرام او کسان وبکی یو بکی دیناسو نو خلکو بده ډیر حیران کتو د بازو په ځل کې امیر المؤمنین تمراله چې مړه سوګي کینولې ماشومه راوسته د کینولې دلته خطوب مشران ناشتي و د سره ناشنا علم چا دې ته پوښتنه کوي د دومره علم دې څنګه کړي وی بلسان سؤول وبقلب عقول د مال الله دې جبر کړی چې ته پوښتنه ډیر کوي او دویم دې زړه الله را کړی دی چې هغه خبره باندې رشي سوچ کوي فکر کوي چې د دوه صفات د بکیو علم وو جب چې ډیر ته پوښتنه کوي د سره مسلې ډیری دي او د خبره پوه شوی ځکه ته پوښ ډیر کوي دا کوم چې اصلي سي نه سي کنه په درس کې په بیان کې دا اول نه اخره پورې نه چې ته پوښ پوښل کې راځي د غریب پوه شوی نه نو ته پوښ بسو چې سره په خبره پوښي ته پوښ به عزت راشي الله دې صفات په هم کې پیدا کړي اغوی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لما بعث معاذ الى اليمن وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله معاذ ابن جبل رضی الله عنه یمن ته ولیکو لسم کال د هجریو لسم کال د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه یو سور زمخ کې د ربیع الاول میاشوا په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دو صحابیان ولېګل یمن طرف ته یو معاذ بن جبل او دویم ابو موسی الاشعری رضی الله عنهما معاذ بن جبل صنعاء او دغه خواته چې کمال عقید هغه ته ولېګو دعوت ته او ابو موسی اشعری ولېګو عدن لاقیته او دغه خوښه چې کما ده ډیر نصيحتونه دي دوه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړیو اجتماعا وتطاوعا ولا تفترقا ويسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا اتفاق په منځ کې ساتي اختلاف بنه پیدا کوي په خلکو سختی مراولي خلکو ته اسانتیا پیدا کوي خلکو لزيري ور کوي خلک د دین نه متنفر کوي ډیر نصيحتونه وته کړو به رسول صلی الله علیه وسلم چې دوی تلو یمن ته دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پته و چې په دنیا کې زما ژوند سره لګد نو سره وته دي چې مسیح نبوي نه دوی په سورلې باندې سوارو معاذ بن جبل په صحابه کرامو کې رسول صلی الله علیه وسلم دغه مبارکوي زما په امت کې چې حلال او حرام ډیر پیژنې غدا دي ماته سوي تبلیغ بکې خو د سپرنا کې بکې علم پرنا کې پیغمبر دو کسان غوړه کړو یمن د پاره دوی شرم سره علم دی کنه دا خو نه چې اعلان وکړي په جمعات کې الله وبخل الله په لار کې سو کوزي روزي او هر شړې روان دي هر شړې به خبره کوي نه په کاردا چې ستا په تبلیغ او په دعوت کې خبره کوون کې چې کوم هغه علما او پوهه خلک نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل ته وی معاذ تبرایشي د یمن نو کې دي چې زموږ په قبر باندې زموږ په جمعات به تیر شي روایت کې راځي لعلی لا القاک بعد هذا کې دي شي دینه مد به تماوین نه او تاسو سره ملاو نشي ناغه د سورلې نه راکوشو د رسول سره جوخته غاړه ملاو کړ په جړا شو او دغه شانو شو چې معاذ بن جبل د یمن نه راغی د رسول په قبر باندې تیر شو
او دغه په جمعات باندې تیر شو هغه چې انسان وته ملاو نشو به کوم انسان چې دوی یمن ته لګیږي دعوت ته پاره دا بالکل د رسول صلی الله علیه وسلم د جون اخرنه وخت چې د دوه صحابیان ولېګل قال له پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتوي انك تاتي قوما من اهل كتاب انك تاتي قوما من اهل الكتاب معاذ تجد كم قوم سره ملاویږي بالتا هغه اهل کتاب دي اهل کتاب چاته وي يهود او نصارا وته پیغمبر ته څنګه پته ولګیدا چې د اهل کتاب دي نو یا خو د تجربي رڼا کې هغه دا وي یا ته پته د علاقه کې دا خلک ډیر وشيږي یا الله ته وحي کړی د دې جملې څه مطلب دی ډیر ناشنا جمله دا غدا دا معاذ ځان تیار ساته ګوره مخامخ قوم اهل کتاب دي دغه سرم آسماني کتابونو علم سنه سشتي نو تاسو به مناظریم کوي تاسو به مجادلیم کوي مباحثې بم کوي د شنو چې دې رواني او خډاډه په ورزي چیزه دې سره بسنې نو ته ځان تیار ساته د قامت او سرکست مخ کی وي چې داعی ته به د هغه قوم حالات معلومي کومول چې دعوت ورکړي پیغمبر د مخ کې نه پوهه کوي دغه سدي اهل کتاب اوس ته یوزي ته دعوت روانه ته کم ملک ته زی ویزي زم مثال کې برتانیې ته زم یا زم مثال کې زم کینیډا ته زم اول کین د تلونه مخ کې د خلکو تاریخ وګوره معلوماتو کا د دوی کم مذهب دی داغه مذهب مطالعه وکا د دوی سره چې کم شبهه دي داغه جوابات یې زده کا به داغه نه به دغه ملک ته دعوت لزه د سنت دي ورشي چې دا خو بدی سیله کې پاکستان یا افغانستان څنګه چې خپل خلکو ته نصیحتونه کوي نه الته دغه سره علم دی د خپل دین مبارک پتا به شوبه راوچی به بر سره جواب نه نو عوام ته خو به دي پته نه لګي چې د سره علم نشته عوام به چې ته د ګمانو کې چې اسلام کمزورې شو څه کمزورې شو اسلام کمزورې شو د دې لپاره دا حدیث راوړل دی ګوره فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله معاذ دعوت بشورو کې د لا اله الا الله نه په روایت کې راځي الى ان يوحد الله اولنې دعوت به دې طرف ته ورکی چې دوی الله یوازې وګڼي په عبادت کې دعوت شروع شو لسنه منځنه توحید نه بنیادی مسله توحید و بیان موږ د خپل ورونو ته ملګرو ته ک علما دي ک دعات دي مقررین دي واعظین دي ټول د زداوي ما چې د خپل دعوت بنیاد کې دی په توحید باندې د دعوت په مخ کې بیا برابرۍ او که بنیاد دی په بل څه کې خو د دعوت په دی ورځ رولي کمزورې بشي شهادت ان لا اله الا الله گواہی به ورکړي د دې خبره او گواہی په څه باندې ورکړي کی په جبه باندې گواہی ورکړي لازم به کې جبه استعمالي ای کې به زړه عقیده او پای کې وسې باغی کو اندامونو باندې عملی یوازې په زړه کې کسو کوی چې زه په زړه کې گواہی ورکوم چې الله د عبادت حقدار دی او په خله نه وي د مؤمن دی نه دی ګور پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر چې کله وفات کیدو ابو طالب نو پیغمبر وته سوی قل لا اله الا الله سوا و لا اله الا الله دا وته نه دی ویل چې عقیده د لا اله الا الله وسته مخامخ مو زبر د قیامت پر سفاره شو کوم ونه شرط چې ته په څه باندې وي په جبه به وي په زړه عقیده ساتي او په اندامونو بسکه په اندامونو به عمل کې نو الب مسلمانې فانهم اطاعوك لذلك کدا خبره د لومنه له د توحید ده مخته دعوت وچله فانهم اطاعوك لذلك دې کې دا مسله ده چې دعوت درجی دي شروع د سره وشو توحیدنا کده دین فارغ شوین دوی په وړي ته باوړي چې خلک دې په توحید په وکړي نه دي بل مسلې ته نه وړي خیر دې ټول عمر په توحید کې تیر شي او ټول عمر په توحید بیانې دا فائدہ موږ د کوم ځای نه واغسته فانهم اطاعوك لذلك کچرته غو استاده خبره ومنله لا اله الا الله ده فاعلمهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليله نبيو ته دا خبره وخیا
چې الله په دوی باندې 15 منځونه فرض کړي دي په شپه او ورځ کې. خدا مسله به تکله خیر منځره توحید نه بعد کړه. ولې ځکه چې توحید پکې نه نمونځي نه قبلي دا مسله موږ مخکې بیان کړې تفصیلا، او د منځه دا مسلې موږ دلته تفصیل نشو کولای ځکه چې دې لپاره خپل درسونه دي الحمدلله. خو دې دا مسله واضح شو چې د توحید نه بعد مسله د سره زی د منځه هغه مسله په صحیح مسلم کې حدیث ته په نورو کتابونو کې دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک موږ نه کوي کافر دي، چې موږ نه کوي څه دي کافر دي. دومره اهمه مسله ده. نو 15 منځونه په لازم کړی دي په شپه او په ورځ کې. دې کې ورته یو مسله صرف بیان کوم چې دا فائدې ده ساتي. 15 منځونه دي په شپه او ورځ کې واجب او فرض. نو پوه شي چې د دین علاوه فرض او واجب منځ شته نشته. ځکه موږ دا وایو صحیح خبره ده چې وتر سنت مؤکده دي واجب نه دي. ولې واجب نه دي؟ دلته د حدیث کې ونه خوې شو کنه. حدیث کې صرف سوې وي ورته وایي چې 15 منځونه به په شپه ورځ کې لازم دي. کوي تر وسره بیا به ویل چې شپږ منځونه دي، خیالم دې کنه نو 15 وته خو فإنهم أطاعوك لذلك كشرت دا خبره د لو منله ترتیب روان دي. فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. ورته وایي چې الله په دوی باندې صدقه لازم کړی ده، زکات مراد ده دلته. تؤخذ من اغنیائهم، دا باغسته کیږي د مالدارانو نه، فترد على فقرائهم، او هم واپس کیږي به د دوی غریبانانو ته. دي ځکه ډېری مسلې دي. زکات مسلم ځان له درسونه غواړي، خو صرف یو ته دا واضح شو چې زکات د اسلام په ارکانو کې یو رکن دی. دویمه مسله وی غسته کیږي به د مالدارانو نه، د هر مالدار نه غسته کیږي. د خپل شروط دي. بدلته خو پیغمبر لنډه خبره وکړه، ینه لپاره شروط دي چې نصابي کال پورش. بدوی چې فترد علی فقرائهم، غریبانانو ته برا واپس کیږي. حالانکه زکات خو نور خلکو ته ورکړي کیږي، چې تفصیل موږ بیان کړي. خو زیات حقدار بګي سوق دي فقیران دي، او ډیر پکې د فقیران دي حقدار. نو ځکه فقیران ذکر کړل. دلته درې مسله وې د مالدارانو نه باغسته کیږي، هم د دوی غریبانو ته ورکړي کیږي. مطلب دا شو چې زکات او صدقې د غلاقین مو باسه په کوم علاقه کې جته. وجه دا غیدا ده چې دغه خلک ډیر حقدار دي تغویل زکات ورکړي. دي سی ونه وي چې د مالدارانو نه باغسته کیږي او غریبانو له ورکړي کیږي. نه، وې د دوی د مالدارانو نه باغسته کیږي او چاله ورکړي کیږي، د دوی د غریبانو له ورکړي کیږي. خو استثنایی حال ده کچرته وسړی ته پته چې زما د زکات دلته زه حقدار ته نشم رسولای، زما د صدقه دلته زه حقدار ته نشم رسولای، یا دلته حقداران لګ دي او دلته خپل ملک یا بل ملک او ته سزا معلومي هغه ته رسي. نو په دغه قسمه حالاتو کې بیا بهر ته وشته شي دا علاقې به کوم علاقه کې چي دی. فإنما طاعوك لذلك، نو کچته دا خبره ده لو منلا. فإياك وكرائم أموالهم، معاذ دا غوینه به دا غوی غران او قیمتي مال ناخلی ګره. د سینې چې ته د غوینه زکات را جمع کې او په زکات کې د څه واخلي قیمتي شینه تی واخلي. نه، دې کې خبره پټه ده. هغه ده چې تبتی قیمتي نه اخلي، هغه به تعالی پالتونه درکې. نو زکات چې انسان وباسي پای کې څه شی وباسي، نو منځنه به وباسي. څه شي منځنه؟ دا د سړي خپل ایمان دی. دیونه مسړي ایمان د شي چې وې زه قیمتي شی ورکوم، خپل رضای ورکي، او ډېر خوري خبره. خو کله چې دنه غسته کی نو په دغه د شرط نه لګي چې مال به د ټولو نه قیمتي شی په زکات کې راوباسي چې زوی سم غریبانو لور کم نه، او نه به پالتو شی راغلي، بلکې صبر راغلي منځنه، نه بالکل ختم او پالتو دا خو استهزاء داسي، او نه بالکل قیمتي چې تاسو به کوم نقصان نه درسي. شریعت ګور د دوانو طرفونو خیال ساتره. واتقي دعوة المظلوم، او معاذ
د مظلوم د خیرونه بزان ساتي چا سره چې ظلم وشي او دې خیری کوي نو دې خیرونه بزان ساتي ولی فانه ليس بينها وبين الله حجاب ځکه چې د دې خیرو د الله په منځ کې پرده نشته د دې خیرو او د الله په منځ کې پرده نشته د مظلوم د خیرونه ګورځان ساتي تاسو ټول ته موږ د نصيحت کوو والله لازم چې د مظلوم خیری چې څومره زر قبلي من چې کړه د مظلوم ته کوي وایو زمون خیال دي ته لار شي چې یو مالدار سړی دی د نوکر سره به ظلم کوي یو دې مظلوم شو نه د سیم کې د خپل خیر سره ظلم کوي دا مظلوم شو کنه دا هم ته خیری کولای شي بچو سره ظلم کوي دوی مظلومان شو د خور سره د رور سره ظلم کوي دا مظلومان دي دوی ته خیری کولای شي د پلار مور سره ظلم کوي دا مظلومان دي استاد شاګردانو سره ظلم کوي دا مظلومان دي په کمپنی کې په غټو عہده باندې لاندې چې کوم خلک دي دوی سره ظلم کوي دا مظلومان شو او دې څه به بیا ځه خو زمونږ یو ذهن جوړ شوی دی چې ظلم څه ته وایي مالدار سړی دی او ظلم بچا کوي په نوکر باندې کوي بس زموږ ذهن ته د یو مسله راځي حالکه ظلم د خځې سره کیږي ظلم د بچو سره ظلم د مور پلار سره ظلم د شاګردانو سره او دې څه ځکه ډېر اقسام دي زه د صرف یو واقعه بیانوم او ټیم لک پاتې دی چې یو بل حدیث هم دی سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه د عمر بن خطاب رضی الله عنه په زمانه کې د عراق په علاقه باندې هغه مشر کړو نو دا غزي خلکو شکایت راولېګل امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه سعد رضی الله عنه راوغتو وی دا خلک سوي هغه دروغ وي ما دي سن دي هغه ته ذاک الظن بك يا ابا اسحاق ابو اسحاق وی زمونږم پتا باندې دا ګومان دي ته چرته دي شي نشي کول او چې انسان موږ دی پیژ به یو څو کسان ولېګل چې تاسو لاړ شي د علاقې په جمعتونو کې وګرځي ته پوښتنه وکړي نو دا کسان لاړو ته پوښتنه وکول په جمعات کې تاسو د ابو اسحاق مبارک سوې د سعد بن ابي وقاص رضی الله خلکو یې خسرې موږ پیژنو یو جمعات کې یو کس پاسې دوی وي سعد هغه انسان دی چې زموږ حق نه ادا کوي هغه انسان دی چې زموږ د دین خیال نه ساتي هغه انسان دی چې زموږ اولیاء شو سعد رضی الله عنه غوسه شو خیری وکړي څه ناشنا خیری وکړي وی الله عمر وګت کا عمر سکه وګت کا او غریبی بیره ولا او په فتنه کې واچو یو خدای خیری د الله د ملامت کوي دغه پریدا دغه مغړي خبرې نه دي دا خطرناک ده عمر ولا وګت کا غریبی کا او بس کې واچو فتنه کې واچو بیا د دې سړي د عمر وګت شو به دې بد کوفه او د عراق او دغه بصری د بازارونو کې ګرځېدو او جنکی به تنګولې چې چا به ته پوښتنه کوي ګوره مشر سړی سپینګری وي دومره د عمر زیات شوی چې د روزي په سترګو را پریوتی وي د روزي نه دي د په نینګو پرتی وي دومره عمر ډیر شوی نو چاوته وي د تسکه قلال شه دی نه وی ما ته چا خیری کړی دی وی ما ته چا خیری کړی وی او اخیری دا وی چې الله عمر یوګت ک عمر می دغه تر رسیدلې چې روزي دا غپ دي نینګو باندې پرتی او غریب یم فقیر یم په دې بازارونو کې ګرځم ځان له نوړی روړی ګورم په فتنه کې پریوته ما نو دغه جنکی تنګي کله به یو جنې وو کله به خزي وو کله به خلکو ته سوچږي چې سپینګیره سړی سپینګیره او خزي په شریک وي یا سړی وي یا لکان وي او کیس سره کیس ته چې جنې یې څنګه کړی دا الله دې ذلت نه موږ ساتي ډېر غټه فتنه دا غټ ذلت ته
چې سره سپینګری او د پالکانو پسې ګرځي د په جنکو پسې ګرځي ولیاذ بالله. نو د مظلوم خیری نه واپس کیږي، د مظلوم د خیرونو ځان ساتي. اخرجا وې دا حدیث هغه دوانو راوړی، هغه دوانو څوک ها بخاری او مسلم. ناشنا خبره د دوانو دوره مشهور شوی دي او دومره غټ علما دي چې کله کتاب کې راشي دا حدیث هغه دوانو راوړی. هغه دوانو څوک دي؟ بخاری او مسلم. الله دې دا اوس سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي. ولهما او دغه دوانو دا حدیث راوړی دی، یعنی صحیح بخاری او صحیح مسلم کې دی. عن سهل بن سعد رضی الله عنه، سهل بن سعد وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال یوم خیبر، رسول سم د خیبر په ورځ دا خبره کړې و. خیبر دا غزا او دا جنگ په کم کال کې شو؟ وم کال کې. خیبر مدینه ته نږدې علاقه ده او دغه ځکه يهود اوسېدو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه بسې تلو. تفصیل به ان شاء الله د سیرت په درسونو کې تاسو واورئ. وی رسول صلی الله علیه وسلم د خیبر په ورځ دا خبره وکړه، لا اعطین، قسم وخړو او وی خامخه او لازم، یعنی درې خبرو باندې خبره مضبوطه کړه. قسم می دی خامخه لازم ورکوم با الرایه جنډا غدن سبا. غدن سبا ته وای جنډا کوم چې په jihad کې نیو کیږي. وې دا جنډه به ورکوم رجلا یوکسته يحب الله ورسوله، دې سړي له بل جنډه ورکوم چې هغه سړی په الله مین دی او د الله په پیغمبر مین دی. ويحبه الله ورسوله، او الله او د الله رسول دغه سره محبت کی. دا ناشنا ده، دا ولنی ډیر ناشنا نه ده. کوم ناشنا ده؟ د دوی ناشنا ده. محبت خدای الله او د الله د رسول سره مونږ ټول کوم دغه د پاره لګیایو. خو چې یو سړي په باره کې د وحي په ذریعہ ویل شي چې الله محبت کوي د سره، لکه خدیجه رضی الله عنها، پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو روانه، جبرئیل راغی، رسول سم ته وی دا خدیجه را روانه ده، لاس کې وسره لوخي دي سالن راغسته تعالی د الله له طرف نور ته سلام وای او زمانه طرف نور ته سلام وای. او الله وی چې دې له زیره ورکه په جنت کې دی یو کور. دا ناشنا خلق دي سلام د کم جن راغی؟ د الله طرف نه راغی. دی انسان تزکیه چې الله له طرف نه وشو، الله یې زو سره محبت کو. لکه دی پیغمبرانو تذکرہ راځي کنه قران کې، ایوب علیه السلام، زکریا، داوود، او الله بیا وی د بازو مبارک سوی نعم العبد انه اواب. الله وی زمون په ډیر خو بندگانو کې دغه انسان ډیر ښه بنده وي. دا خبره د رب العالمین د طرف نه ګوره ډیره ناشنا خبره چې الله دې مخلوق مبارک وي، وی دا زمون په ډیر خو بندگانو کې وي. نو دې کې ناشنا ده چې الله دې سړي سره محبت کوي او پیغمبر وسرم کوي. او دریمه یفتح الله علی یدی، الله بفتح مسلمانانو ته دغه په لاس ورکوي. فبات الناس يدوكون ليلتهم، الله اکبر. ټول شپه خلک ناسو سوق ودنش، صحابه کرام ودنش، ايهم يعطاها، چاته ملاوي خپل منځ کې لګیو. چاویره ابوبکر صدیق له ورکی دا مشر دی، چاوی عمر بن خطاب له ورکی، چاوی نا عثمان له ورکی، چاوی کې دي شي سعد رضی الله عنه ورکی، نو چاوی کې دي شي بل او چا بل. خپل هغه دغه کول خو خوب غوي ونکو او راغلی جهاد له خوب مونکو. عمر بن خطاب رضی الله عنه وی ما چرته په ژوند کې مشرتیا نه غوښتلی ده او نه مې ارمان کړی، خو په دغه ورځ مې ارمان کړی. ځکه چلته خو واضح خبره و چې دې سړي باندې الله مین دی او د الله پیغمبر په مین دی، دې لپاره مې ارمان په دغه ورځ کړی وي.
او چې څنګه سحر شو صحابه کرامو فلما اصبحوا څنګه سحر شو خوب نه کړي غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم داریک راجم شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته كلهم يرجو ان يعطاها هر یو امید ساتي چې مال ورکړي هر یو سر اوچتې لګي داسې په دې ګڼه کې ولاړ ځان دې ښکارا کوي چې رسول الله په ما نظر کوي چې فلاني هغه ته راشي دوته په دې چې jihad لبزي جنډه بو سره زموري به غټه د خو بیا ارمان دې چې جنډه ماته ملاوي شي ناشنا خبره ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اين علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب كم ذكي هو ته هو يشتكي عيني يا رسول الله اخو د سترګو نه شکایت کوي یعنی بیمار دی په سترګو کې ته مشکل دی فارسلوا الیه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پس کساو لګل فوتی به راوست فبصق في عينيه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل لاړې مبارک دغه په سترګو کې ولګوري ودعا له دعای دغه د پاره وخته فبرأ كأن لم يكن به وجع د سترګې دې برابر شو لکه د سر چې بدی څه تکلیف نه راغلی فاعطاه الرايه پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنډه واله ګور کوم چې سیټ ته پروت نه داغه امید شته د جنډې او نه په دې خلکو کې چا په زړه کې دا چې تراغلی د چیرې کې دي چې علي بن ابي طالب نن علي بن ابي طالب خو بیمار دی خو دې سیټ څخه تقدیر الله چې سړي کې لري غدر راشي دې قصې سره په تقدیر باندې د ایمان مضبوط شي تقدیر کې چې سړي کنه دا بتا تر رس او چې ستا په قسمت کې نه والله کې ضرور راشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فاعطاه الرايه جنډه وکړه والا نصیحت وته کوم فوز علی رسلک په احتیاط سره بلاړ شي ګوره وس سره بلاړ شي احتیاط سره ایته میدان ته ورکوزي يهود ډېر مکار قوم دي دا څنګه چې ته په څه طریقه باندې حمله وکړي او ته خبر نه نو خپ آرام خپ اطمینان خپ سکون سره بزي حتی تنزل بساحتهم چې ته دغوی منست ورکوشي دغوی علاقه ته ورکوشي داسې بادری او شجاعتونه به تاسو کوم ځای راوړي چې دشمن میدان ته ورکوزي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کوي ناشنا خبره کړې ده په صحیح بخاری کې دا حدیث دی وی ان منګه مسلمانان هغه مسلمانان کوم چې داغه سره وي چې کله مسلمانان هغه شانی وی ان اذا نزلنا بساحه قوم من چې کله د یو قوم په میدان ورشو کنه دغه قوم بیا بدهلی وي ودین مراد هغه چت مسلمانان دي لکه د علي بن ابي طالب په شان خلک چې دې سي ایمان دی اله به تورشي په میدانونو به ورکوشي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته لاړ شي چې کړه د ورننه وتی نو ولنه کار بداو کې ثم ادعوهم الى الاسلام دعوت به ور کې څه طرف ته اسلام طرف ته د دین یو مسله واضح شو چې ګوره اسلام اسی ویني تویول نه غواړي وره او نه اسی خلک وجل غواړي دې څه کوته داونه چې زو څه شروع کا جنگ شروع کنه اول کار سوکا اسلام دعوت ورک ځکه اهل کتاب سره بدري خبرې کړي یا د اسلام قبول کړي یا څور کړي تک سو جزیه ور کړي او یا بجنګ کړي خو اسلام یو ځکه دانی چې ورزاو جنگ کوا د دې بازو د اسلام غلط تصویر خلکو ته مخه ته کړی دی چې اسلام نوم د توري او د وینې تویولو دی نه اسلام اسی وینې تویول نه غواړي ناس د چانه سرونه وال غواړي او تتاول کوي اسلام قبول ک اول کار بداو کې ثم ادعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه او دا خبر به توازیه کې چې الله کم حق دی په دوی باندې الله حق کم څه دی چې بعد به یوازې دغه کې د دې لپاره د حدیث تل راوړو چې مسله به ته د څه بیان کې د توحید مسله به ته بیان کې د مانځي نه دی ویلي د زکات نه دی ویلي د رجوع د حجونو او د عمرو نه دی ویلي مسله به څه شروع کی د توحید دا غینه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو دي توکل فوالله وی په الله می دي قسم لان يهدي الله بك رجلا واحدا کچرته الله ستا په لاس باندې یو سړي له هدایت ورکو کنه یو انسان خير لك من حمر النعم د ستاره پر د سرو او خانو نم غوړي سرو خان د عربو کې قیمتي او خان دي
دا حدیث چې انسان ووري د انسان د زړه سم خوشاله شي، خصوصا چې کوم رور داعي او دعوت ورکړي د حق طرف ته او دین طرف ته، چې یو سړی یو انسان الله ستا په لاس باندې حق ته راواړو کنه او دین ته راواړو، د یو انسان ستاسو لپاره د سرو او خانونه دا غوړه دي ستاسو لپاره. نو چې یو سړی دومره دعوت کړي چې په سونو په زرګاو کسان داغه په دعوت سره حق قبلې، او بیا هغه په قبر کې پروت او هغه دعوت چلیږي، چې دا انسان به څومره نیکانه او څومره اجرونه ګټي. زه تاسو ټول ته دا وایم، مونږ ټول ګوره تبلیغیان یو، زم تبلیغیم تم تبلیغی، هغه تبلیغی دي، دویم تبلیغیان دي، ټول تبلیغیان. او لازم نه ده چې تبلیغ او دعوت په دې کېږي چې ته په جمعات کې کېنې په منبر باندې او جوړي جوړي مسلې د قران او حدیث بیانې، ده لازم نه ده. یو سړی وي زما شوق ته چې تبلیغی شم او تبلیغ کوم، خو دعوت طریقه نه راځي، کیسټ خور کروره، سی ډي چاله ورکا، میموري چاله ډکه کا، بیان چاته ولېګا. سبحان الله، یعنی څومره دعوت آسان شوی دی. یو سړی یې ما سره خدای جوړ علم نشته، زه محروم شوم. نه محروم نه، د دقه جوړ علم والا بیانونه ولېګه خلکو ته، د دغه علماو بیانونه ولېګه خلکو ته. ستا په یو بیان باندې که یو سړی الله هدایت ورکو، د سرو خانو نسته د پاره غوړه ده. شروع د کور او د بچو او د مور او پلار او د خپلوانو نه وک، او بیا دعوت چلوا او چلوا، دومره بدا الله بستا په دې جون کې خیر واچي، په دې رزق کې، په دې بچو کې، په دې مال کې. مخکې چې کله واغه کې سټي نه د باز ملګری زما سعودیان عرب، هغه به دا کار کو چې ته بیان او درس بو، نو په هغه وخت کې ما سره خپل گاډي نو هغه په ما به سره ټول کور نه بزدان سره بومه د درس لپاره، بیان لپاره، نو درس ووري به یو ځای راتلو. بعضو به کیسه طریقه کړو، دا گاډي به کیسټونه راکړه، نو چې کوم ځای کې به گاډي ودرېدو، نو بس شیشه وکړه کړه، بل ته به اشاره کړو، شیشه کته کړه، کیسټ ورو کوي دا وور. خدای ورزي ته وای چې د ورزي دې سړي 50 کیسټ نشر کړ، سو 50 د 50 کې یو 50 دی و نوري دی گزارې کړی دی، یو د بیان وورد، یو بس څومره اجر وګټو، څومره اجر وګټو. دا نه منو خبره چې 50 ته ټولي گزار شي. خاصه ما تاسو ته خبره وکړه چې ځا خلک دومره بی دینه شوی دي چې یو 50 لاړې پسین لوي شوی، خو دی یو خبره ومنه کنه، څو خیر مخې ته لاړ. نو چارته دا وی زما دغه طاقت نشته، زه نت نه استعمالو، زه په نت نه پويګم، زه په میموري کارډو نه پويګم، زه په دې قصو نه پويګم. به هم لاره بند نه ده. درس لراځي د ځان سره یو کس راواله، درس لراځي د ځان سره یو کس راواله. خیر دی دیوا اول سستی کې یو درس ور 2 3 سلور یو ورځ الله د زړه سکی دا به کولاو کی. دیسی صح کسان ما سره ملاو شوی دی دعوت په دیدار کې چې تاسو سوو یو کس موږ سره ملاو شو او ما سره چې مخامخ شو، نو سلام به په ما دغه مخامخ نه چې په لار کې مخې لره. او یو ورځ دې کسانو ته ویلو، وې دته وای چې په ما باندې دې مهنت نه کوي، کله د په دې مسلو باندې جنت ملاويږي، نو جنت ملره په کار جهنم ته ځم. بیا مغه مهنت او کوشش مانو پرې خو د نو سره ما سختی کړو، هغه دومره سخت، بیا مغه دعوت هم پرې نه خور ورو هغه سره به زه پاکستان ته تلو، مالته ډیرو زینې کو سره زما ملاقات شو. بعض زینې کو ته ما خبرو کړه د چا د کسانو ګیلې راته وکړه چې پلانې نه مني د قران او حدیث دعوت، موت یې مزه خیر ته گزاره کوا. او خیر د ما ته وی شیخ صاحب د چې قران او حدیث نه مني د وینې مو ته خټ کیږي وای. خدای سره دې چې دی وی کپه دې مسلو جنت ملوي، جنت ته نه ځه. خو ته خو خپل مهنت کې کړ، کوشش وکې دې درسونه راځي د ځان سره نور مرګي او لري سپتر کې الله تعالی هدایت ورکړي. په اخر کې مؤلف رحم الله فيه مسائل، په دې کې مسلې د مسلې ذکر کو، په دیوانه درس ختم کو. دا 2 حدیثونه او یو آیت وي، په دې کې مسائل دي چې هغه اکثر ما بیان کړو په دې خبرو کې، او بیا قشن ضروري وایو. اولنی ان الدعوه الى الله طريق من اتبع رسول الله،
دعوت د الله طرف ته طریقه د چا ده دا خلکو د جسوب تابعداري کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. دویمه التنبيه على الاخلاص، په دعوت کې بس ساتي اخلاص بساتي، لان كثيرا من الناس لو دعا الى الحق فهو يدعو الى نفسه. بعض کسان چې کم دي چې دا وي موږ حق طرف ته دعوت ورکو خو لګي خپل طرف ته دعوت ورکینو اخلاص پکې نشته. دریمه مسله دا ثابته شو ان البصيره من الفرائض، د دعوت لپاره علم از د کول دا لازم دي. مخکې مسله لاړه. الرابع سلورم مسألة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. وإذا التوحيد ده خايس، ده التوحيد حسن او ده خايس په دلایلو کې یو دلیل دی چې توحید دی ته وي چې تبع الله پاکه د هر هغه سنه چې پای کې تشبیه راځي د مخلوقات سره. ده ثابت شو د کوم ځینه وسبحان الله. پنځمه مسله ان من قبح الشرك كونه مسبة لله، او د شرک د قباحتونو د پاره او د قباحت د پاره یو خبره کافی ده چې شرک دی ته وي چې تا خالق او مخلوق یو شان کړي. شپږمه مسله وهي من اهمها، او دا اهم مسله ده ابعاد المسلم عن المشركين، مسلمان به د مشرکانو نزان لري ساتي لالا يصير منهم، چې د دوی کې چرته نشي ولو لم يشرك، اگر که شرک نه کړي. دا مسله ثابت شو کته موحد می خود مشرکین په منځ کې ما پاتې کېږي یریږي په ځان باندې کنه. وما مسله كون التوحيد اول واجب، اولنې واجب په انسان باندې څه دی هغه توحید دی. اتمه مسله انه يبدا به قبل كل شيء حتى الصلاه، او دغه توحید نه خپل دعوت شروع کړي د هر سنه به مخکې کې تر دې چې د منځنه مخکې هم د عقیده مسله بیانې. نهم مسألة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. پیغمبر چې معاذ بن جبل توي چې دعوت به ورکه الى ان يوحد الله، يوحد الله چې الله یو وګڼي. ودا د دې مطلب دا دی چې دوی به گواہی ورکړي چې الله اله الا الله. لسم مسألة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. لازم نه ده چې یو سړی په اهل کتابو کې يهودي به نصراني به نو دته لا اله الا الله معلومه، لازم نه ده. د دې څخه د فائدہ واغسته چې رسول صلی الله علیه وسلم لګي معاذ بن جبل چرته په اهل کتابو بس، او بیا وته مو یسب ورته وخه ولا اله الا الله بوته وخه. یو لسمه مساله التنبيه على التعليم بالتدريج، انسان ته تعلیم ورکه تدریجا به ورکه رو په یو ځای بوته ټولي مسلې نه بیانې. دا مسله موږ د کوم ځای نه واغسته؟ معاذ بن جبل دا حدیث اول بوتسوخه عقیده بیا زکات او دي سبرازي. دولسو مسله البداءه بالاهم فالاهم، په دعوت کې به د ټولو نه اهم خبره کې به دغه نه بعد چې کما اهم ده به بدي شي. دا نو چې ته غیر ضروري مسله روانه هغه مخکې نه شروع کی. دیارلسو مسله دا واضح شو چې زکات بچاله ورکه. سوال لسو مسله دا واضح شو کشف العالم الشبهه عن المتعلم، عالم لپاره ده چې هغه شبهه واضح کی کم چې متعلم او طالب علم مخې ترازی خبره دی او توازیه څنګه د دې ځنه واغسته چې پیغمبر معاذ ابن جبل ته وی دا غوینه به زکات واخلي. اوس مسله دا چې زکات به ورکه چاله نو خبره وته سکړه او توازیه کړه به دا وته وی چې کم مال به اخلي کم نه اخلي. نو عالم لپاره چې خبر واضح کی. بل سم مسله النهي عن كرائم الاموال، دخلكنا بدغوی غیزت منو ګران مالونه ناخلی په زکات کې. شپارسمه مسله اتقاء دعوه المظلوم، د مظلوم د خیرونه بزان لري ساتي. ولسمه مسله الاخبار بانها لا تحجب، چې د مظلوم خیری او د الله په منځ کې پرده نشتی. اتلسمه مسله من ادله التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الاولياء من المشقه والجوع والوباء. وی څوک چې توحید بیانې او اخلاص پکې نو دی به صبر کوي په هغه مصیبتونو او په هغه سختو باندې کوم چې رسیدلي دي پیغمبرانو ته. د کی اشاره وکړه د خیبر دی واقعیت په خیبر کې وګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم غزاله تللی دی، سخت پیراغلی او لوګه پیراغلی، خدا ټول صبر پیغمبر د څه لپاره کوي؟ د توحید د دعوت لپاره کوي. دا نه چې ته چې زب موحد سمجو
مالدار بشم او نعمتونو پراخي کې دي چې توحید ومني او توحید طرف دعوت ورکړي نو مشکلات به ډېر مخې ته راځي خو ته بس کې صبر وکړي. نو لسمه مسله وی قوله لأعطين الرايه علم من اعلام النبوه، پیغمبر چې دا وی چې سحر بز جنډه ور کوم دي چې سړی له چې الله او د الله د رسول سره محبت کوي او الله او د الله رسول الله سره محبت کوي نو دا د نبوت معجزه ده چې پیغمبر ته څنګه پته ولګي چې الله د سره محبت کوي خو د وحي په ذریعہ ته پته ولګي. شلم مسله تفله في عينيه علم من اعلامه ايضا، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړی توکل د علی بن ابي طالب رضی الله عنه بسترګو کې او د غسترګي روغیده دام د نبوت یو معجزه ده. یوشتمه مسله د علی رضی الله عنه فضیلت ثابت شو، یقیني پته ولګی چې الله په د باندې مین دی او پیغمبر په د مین دی. دوشتمه مسله د ټولو صحابه کرامو فضیلت ثابت شو، هغه دا چې ټول شپه غوي ناسو او دا خبره کې باس کو چې را جنډه بچاته ملاوي. درشتمه مسله ایمان په تقدیر باندې، سبحان الله، الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى. اجنډه وی هغه چاته ملاو شو چې چا په سره کوشش نه وکړي او چا چې کوشش کړي هغه ته ملاو نشو. مسله تقدیر ده. شریرشتمه مسله الادب في قوله على رسلك، پیغمبر وی ادب خو علی بن ابي طالب ته چې زی خو خپ آرام بزی داعی د پر ادب دی خپل. پنځشتمه مسله الدعوه الى الاسلام قبل القتال، د جنگ نه مخکې به دعوت ورکړي د اسلام طرف ته، ډایرک به jihad او جنگ نه شروع کی. شپږشتمه مسله انه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا، ډایرک جنگ شروع کول شي خدای قوم سره چې مخکې نه وته سور کړی شوی دعوت ورکړی شوی بیا ډایرک جنگ کوه. وشتو مسألة الدعوة بالحكمة، دعوت بحكمت کې لقوله اخبرهم بما يجب عليهم، وإذا دغزنا من واغسته فائدة چې پیغمبر علي بن ابي طالب تسوي وهغه خبري وتوخه کوي چې په لازم دي يعني حکمت. اتشتو مسألة المعرفة بحق الله في الإسلام، دا الله حق بجند په اسلام کې، دا هو مسألة ده. یو کم دیر شو مسله ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، او اذا خبر واضحه شوا چې یو سړي په لاس باندې چاته هدایت ملو شي نو الله بوله سور کوي. اخرنی مسله او دیر شو مسله الحلف على الفتيا، یو فتوا ورکول یو مسله بیانول هغه ځکه یو سړی قسم وخوري نو دسدي جایز دي، لکه پیغمبر چې قسم وخورو وی علی رضی الله عنه وی قسم می دی په الله باندې ک الله ستا په لاس باندې یو کس له هدایت ورکو. نو دي چې د پیغمبر نه چا قسم غوښتل نه غوښتل خو به قسم وکړو، دلیل له بدی باندې چې دي حالاتو کې قسم خوراک سدي جایز دي. د دې سره چې د درسو مختتام ته ورسېدو، دا بابو مختتام ته ورسېدو، اگر ک ډیر تفصیل پکې موږ ونه کو، ډیره مسلې پاتې شو، ان شاء الله غبا په دې روان درسونو کې برازي. الله سبحانه وتعالى موږ ټول له توفیق راکړي چې توحید طرف ته دعوت ورکو، او الله سبحانه وتعالى موږ په توحید باندې مضبوط ساتي د مرګ پورې. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.